ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د نیکو اعمالو لږ وخت تکلیف ستړیا او مشقت وي لکن د هغې ګټه فایده خیرونه هغه ډېر همیشه وي او دنیا کې هم وي او آخرت کې هم وي صحیح ده چې سړی 5 وخته مانځه ته حاضري ورکوي بعضې کارونه به ترې پاتې شي لږ به ستړی شي ناارامه به شي خو د دې فایدې چې دی په دنیا او آخرت کې لږ وخت وروستو به حاصلې کړي یو سړی د خپل مال زکات په پابندۍ سره ورکړي او بیا صدقات ورکړي لږ به طبیعت خراب شي چې مال د لاسه ووته او مال په تکلیف ګټل کېږي او لاړ لیکن د دې برکتونه د دې رحمتونه د دې خیرونه او د دې مزې به په دنیا او آخرت کې ابدالآباد حاصلې کړي سړی نفلی منځونه وکړي یا تهجد مانځه ته پاڅېږي لږ خوب به پاتې شي لیکن د دې خوندونه برکتونه مزې هغه به دنیا کې هم حاصلې کړي او آخرت کې هم نو د نیکو اعمالو لږ وخت ستړیا ده لیکن د هغې فایدې ابدالآباد دي او د ګناهونو لږ یو لږ غونته کې ورځې خوند دی مزه ده معمولی غونته کې ساعت لیکن د هغې خپېماني حسرتونه پریشانیانې عذابونه ذلتونه سپیروالی په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم د دې داسې مثال دی لنډ چې سړی حسي ته ورباندې پوه شي یو ډاکټر یو بیمار ته وایي چې ته به دا څیزونه نه خورې ګوره ستا صحت ته خطرناکه بیماري تا ته متوجه ده خو دې وایي چې مړه ډاکټر به خپل کار کوي او دی بدفریضي وکړي چې څه په مخه ورځي هغه خوري او د دې طبي اصولو هېڅ لحاظ ونه ساتي او دې ته د ډېرو بیماریانو خطر وي او دی بالکل پرهیز ونه کړي او چې لږ وخت وروسته دی را پرېوځي په کټ کې پرېوځي د دنیا د هر کار روزګار نه پرېوځي خوراک او څښاک د بل په لاس شي قضای حاجت د بل په لاس شي کټ کې اوړېدل راوړېدل د بل په لاس شي د سخت پریشانۍ چې لږ وخت مې صبر کړی وی دا څه په مصیبت واوړېدلم دا څه په نقصان واوړېدلم او چې یو انسان ابتدا نه لغونته کې ځان پریز کی هغه بیماری چې د دته د هغه بیماری خطر متوجه ده او څوک له خپل پروت راوړي یا خپل خوراک راوړي یا خسته سیز راوړي خوندور دا وي دا مال بد دی صحیح دی یو 15 منټه هغه خوند پرې خو د خو صحت وګټه صحت د ګناهونو داسې مثال دی د ګناه شیطان تا ته ډولي کوي تا ته خوندور کوي ستا نفس هغې ته مایل کوي خو ابدالآباد دی د ایمان تاوان دی ابدالآباد پریشانۍ نه درته متوجه دي ځکه زما خوږو ورونو په دې ګناهونو کې هم د دنیا ذلت دی دا ګناهګار انسانان چې د الله نافرمانی وکړي لږ ساعت خوندوره زندگی تیره کړي بې ابدي زندګۍ کې اخره کې داسې شي دنیا کې هم ذلت حس کې او آخرت کې خو د الله په قهر او غضب باندې اختی لکه تاسو وینئ چې ډېر هغه خلک چې هغوی دنیا کې د نشو تماشو زندگی تیره کړې ده ډم چوری کړی دا شراب خوري کړی دا ډاکماری کړی دا یو څو وخت پورې دا غوی هغه دبا او دبدبه یو خوندونه یو رستو ته داسې یو ذلیل انسان جوړ شي چې چاته نوم یادې کرکته کوي او نفرت ته کوي که چاته
د کنزلو په ځای میاد کې چې ته د پلانې په شان سخت نفرت کوي او د دین امامان د دین سرداران هغه لږ وخت پرهیز کړی دی یو چند زندگی د ګناهونو نه پرهیز کړی دی الله رب العالمین هغوی له داسې مقام ورکړی دی چې هر سړی د ډېرې مینې نه په خپل بچي د هغې نوم ږدي د ډېره مینه ورسره لري د هغې په خبرو د انسان زړه سازېږي او د هغې سیرت ته راجمع کېږي او په مینه باندې اوري لږ وخت حال دا دی چې دا محرمات ډېر کم دي او حلال څیزونه ډېر دي هر شی چې هر خوند چې ته په حرامه پوره کې د هغې حلالې طریقې الله رب العالمین موږ ته مقرر کړي دي حلال ډېر دي محرمات خو یو څو څیزونه دي که نه یو څو څیزونه نو ټول خوراکونه اسکاکونه لباسونه شهوتونه سورلی هر څه الله موږ ته حلال کړي دي یو څه محدودي امتحان دپاره او څه چې الله موږ ته حرام کړي دي په دې کې زموږ نقصان دی خو د بعضو نقصاناتو باندې پوهیږو په بعضو نه پوهیږو خدا عقیده به ساتو چې څومره څیزونه چې الله موږ باندې حرام ګرځولي دي په دې کې زموږ نقصان دی الله ته څه فایده نشته او د بعضو محرماتو په ضرر موږ پوهیږو بعضو هغې باندې نه پوهیږو زموږ علم ناقص دی د مثال په طور باندې دا نشه الله په موږ حرامه کړې ده که موږ او تاسو چېرته نشې کولی نو دا د دنیا زندگی به هم پاتې وی دا عزت زندگی به هم پاتې وی د دې پوډریانو او د دې نشیانو په شانه به په ګنده ډیرانونو کې پراته وی د انسانیت دا ډۍ نه به وتلی وی دې کې موږ ته خیر دی چې الله په موږ حرامه کړې ده یا بعض لاعلاج بیماری دا فحاشي او بدکاري الله په موږ حرامه کړې ده وجداد زما خوږو ورونو په دې کې بعض داسې لاعلاج بیماریانې پیدا کېږي چې د هغې علاج دا دی چې د فحاشۍ نه پرهیز ونه کړي نو د دغې بیماریانو نه نشي بچ کېدلی لکه څنګه چې دنیا کې لاعلاج بیماریانې د دې نه پیدا دي دا قتلونه او ډاکې الله رب العالمین حرامې کړي دي دې کې موږ او تاسو ته فایده ده که ډاکماران وی دا د ټول کلي خلک ډاکماران وی داسې په آرام به موږ یو ځای کې راټول شوی نه وی نه به په آرام باندې د الله نعمتونه حس کړی وی نه به چا دوکانداري کړی وی نه به په سکون او اطمینان سره خپل کار روزګار لتلی وی هر ځای کې به دا وی چې اوس به ډاکه غورځېږي او اوس به لوټ کېږم ما دا خبر عرض کوله چې د حرامو خوند لږ سات دی او نقصان ابد الاباد دی د ګناهونو خوند لږ ساعت دی که نه چې غټه ګناه غټه نه غټه ګناه که نه یو ګنټه د هغې خوند نه یو ګنټه که هغه شراب دي که هغه حرام خوراکونه دي که هغه فحاشیانې دي نو د هغې خوند د یو ګنټې پورې خاص دی او ذلت او بېبرکتي او رسوایي او شرمندګي ابد الاباد د نسلا نسلا بلکې په ګناهونو کې داسې ګناهونه شته دی چې ټول نسل ته به دې بې پیغور کېږي دا خو د دنیا نقصانات دي زما خوږوړو د آخرت هغه ډېر زیات دي د ژوند نه برکت د ګناهونو په وجه باندې الوزي د رزق نه برکت د ګناهونو په وجه باندې الوزي عزت د انسان د ګناه په وجه لوټ کېږي او انسان د انسانانو په نظر کې چې سپکېږي که نه دا په دې وجه چې دا د الله نافرماني کوي چې کوم انسان د الله تابعدار انسان دی د الله بندگی کوي دا انسان الله ته قدرمند دی د ټولو انسانانو زړونه هغه د الله رب العالمین د دوه ګوتو تر مابین کې دي چې څوک الله ته محبوب شي الله پې د ټولو انسانانو زړونه مایل کړي موږ او تاسو په دې بنیاد دا څومره د دین امامان چې ذکر کوو دی لږ غونته کې صبر کړی دی او تکلیف یې برداشت کړی دی الله ته د اسمان ستوري جوړ کړی دي د اسمان ستوري چې موږ او تاسو هر هفته کې یو ځل راټولیږو او د هغې د هغه قصې نه د واقعې نه دومره خوند اخلو چې زړه پې برابرېږي دا چې زموږ او تاسو د دې څه زندګي وی او دا هم لیدلی او دې به څومره خوند کولی نن هم د یو جلیل القدر صحابي سیرت ذکر کوو
چې دا غي د دنیا د خوندونو مزو لذتونو نه لک صبر کړو الله دسه مقام ورکړو چې دنیا د هغه عظمت دغه شان دغه مقام ته پسخي دغه نوم د سعید ابن عامر الجمحي رضی الله عنه سعید ابن عامر الجمحي د ایمان دراوړلو واقعه داوا چې کله خبیب رضی الله تعالی عنه مشرکان ونیو او د هغه په باره کې فیصله وکړه چې دا په دارکو په سلیکو یې پانسیکو یې نو د حرم د حدودونه بهر راويست وجه داوا چې غویل دا د حرم بی عزتی ده چې دلته وینه تویش د مشرکانو خدا الله د کور به ډېر سخت احترام کو بعضی صفاتونه عادت پکې خو د الله د کور احترام به کو خود تعجب خبره ده چې مسلمان سره د الله د کور قدر او احترام نشته په مسجد کې چې دا ناس چې څه خبرې وکړو څه ګناه وکړو څه واورېدل او څه ویلو د سينو چې دا د الله کور دی دی کې به د الله رب العالمین د دین خبرې کوي دیو جن دی کې د تجارت خبرې شریعت په من حرام کړی دی د ورکشوي شی اعلان په من حرام کړی دی یو ځلې یو صحابي په مسجد کې او چې خلکو د تجارت خبرې کولې هغه وته ویل چې فلانیا دا د آخرت بازار دی دا د دنیا خبرې دلته مکه و دا د آخرت بازار دی نو زما خو ګورونو دا اوس د مسلمانانو نقصان دی کنه چې د الله د کور هیڅ احترام نه کوي یو عالم یو واقعه بیانوله ویل منګه د عبرت د پاره په یو سفر باندې تلو چې د غیر مسلم یو عبادتګاه ته موږ داخلي دلو چې داخلي دلو څنګه چې زموږ عادت دی چې خپل پیزار راوالو محفوظ ځکه کیدو نو موږ پیزار راواخستل او یو محفوظ ځای ته رسول نو د دې د غیر مسلم د عبادت خانه چې کوم خادم هغه موږ ته ویل پیزار کې د اداسه د مسلمانانو جماعت نه دی چې دینه بسوک پیزار پټ کی دا زمون عبادتګاه ده دلته څوک د پچا د پیزار بي عزت نه کوي دلته موږ د خپل عبادتګاه ډېر قدر او احترام او چې څنګه په دې عبادتګاه لګاو نو دا زمونږ د مسلمانانو نقصان دی چې په کور چې څومره خرچه کیږي خپ طبيعت معنی کو بلکې په زده کو چې تربور را پورې ونه خاندي په مسجد یو روپۍ خرج کېدله زمونږ ته د ښکاری لکه تاوان چې موږ غټ تاوان شموک او دغه رنګي په بل ځای کې به د ګناه نه ځان ساتو د الله په کور کې به ګناهونه کیږي دا څومره نقصان دی نو هغوی د الله د دې حرم څخه احترام کو نو د حرم د حدودونه بار راويست خبیب رضی الله عنه چې کله قتل کوو کله وجو په دار کوو په سولې کوي نو وتویل ډیر خلک داغه تماشه ته راټول شي او د سعید ابن عامر الجمحي رضی الله عنه هم پکيو نو کله چې هغه په دار کوو نو دیس خبیب رضی الله عنه ته ویل چې ما نه پرې د یو 2 رکعات منځ به وکم هغه ته ویل وکا تاسو وګورئ کنه مرګ دی او منځ د دې دا خبره د دې دلیل دی چې د صحابه په زړونو کې د منځ یو خوند او مزه وا چې مړکېږم چې د دې 2 رکعات خون خو اخلم کنه ان لږ ټیم وسره دی اوس یو 10 منټه بعد په سولې کېږي د 10 منټو کې یو خوندور کار دا څه شي کوي منځ د چا زړه ته چې د مانزه خوند او مزه کټ شي کته شي نو هغه به د دار اعلان پکېږي 10 منټه بعد مرګ دی خدای مونږ نه پریدي سبحان الله موږ نه په څنګه شینو باندې مونږ پاتې کېږي جمع پاتې تکبیر تحریمه پاتې یا خر رکعات تراشو یا خر قاعده لدا خو پکې اغه نیکان او صالحین څوک به جمع پیژنې نه څوک مونږ نه پیژنې د مسلمان بچی دی مونږ نه پیژنې د چې 2 رکعات مونږ کول لګ لنډه وکړه به ویل چې منګه د امونز ډیر وګت کو
او ډېر خوند او مزه ته خپل حکومت دا منځو ګد کړه وې تاسو به ویل چې خبيب د مرګ نه ویریدو ځکه منځ پرې خو دا بونځي وګد کو په دې وجه مې لند وک او به یو څو بیات ویل ولست بالحين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسا اس پروا مې نشلا چې په حالت د اسلام کې راته مرګ راځي په هر طرف چې غورځېږم پروا مې نشتا دیته دی مشرکان ویل چې خبيبه کستا په زمون محمد گرفتار کړی صلی الله علیه وسلم او ته په کور کې ناست وې دستا خوخه ده اغه ویل مرګ خو پریدا پدار کول خو پریدا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپه کې ازغه تلې و او ز په کور کې ناست وې دا زه خوخه نه غړم پاتې پاغه باندې د مرګ आवाज کېدل او زدي په کور کې ناس وینا زویم چې داغه په خپه کې ازغیت له او داغه په وجه ذکر ته لیکنه سالم ما به داغه په خپه کې ازغې نه برداشت کړي بے پدار کو سعید ابن عامر الجمحی دا حالت ولید لو دی ته ګوري او تعجب کوي چې دا اوس ناشنا زندگی دا چې مرګ لک ساده مرګ خبر دی او دا غي نه مخ کې چې ده د مونږ کې دا څنګه عبادت چې د دې خوان داخلي چې مرګ دې د مرګ په आवाज خو د سړی له ارض څو د سړی نه پاتې دا مونږ دا څنګه خوان دا ور عبادت دې چې دی کوي او دویم دا دی چې دا د خپل مشر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه لري چې دا نه برداشت کوي چې داغه په خپه کې د زغې قدر تلاړ شي او زه دې په کور کې سالم کینم خبيب رضی الله عنه شهید کو ټول خلکو دا واقعا یې راکړه د سعید ابن عامر الجمحی د زړه نه دا واقعا نوزي چې ځان لشي دا واقعا مخ ته حاضرې چې ودشي په خوب کې یینی چې بس د خوند حالت په کراش نه څه دا واقعا راش وخت په وخت دا خبر زړه کې اړه ولې تر دې پورې چې الله یې زړه ته ایمان خکته کو او دې رااله اسلام یې راوړو د دې واقعي د وجه نه اسلام راوړ او دا به دلیل وی چې ډېر کرته په یو مسلمان ته ډېر تکلیف ورسیږي خو هغه ډېر ښه رنګ راوړي ډېر خلک دا غینه عبرتونه واخلي لکه د مسلمانانو په ډېر مسلمانانو ملکونو باندې ظلم وشي او د دنیا کفارو ګوري چې دا ولې په دې خلکو ظلم کېږي ستداغې زړونه اسلام ته مایل شي لکه د نن سبا په فلسطین باندې چې ظلم دی د دنیا د یورپ په ډیرو ملکونو کې خلکو د فلسطین جنډې لګولې دي د ډېرې مینې د وجه نه دي سره ولې ظلم کېږي او ډېر کفار اسلام کې د دې ظلمونو د وجه نه داخل شو پس سهونو او زرګونو سعید ابن عامر الجمحی رضی الله تعالی عنہ چراله اسلام راوړو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خیبر او د خیبر نه چرستو کومه غزاګانې وې کې شریک شو تر دې چې د الله نبی وفات شو به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دی غزاګانو کې شریکو تر دې چې هغه وفات شو به د عمر رضی الله تعالی عنه دورو د هغه سره په جهادونو کې شریکو نو ابوبکر او عمر د سعید ابن عامر الجحمی دینداری تقواداری بهادری د منلی وا یو ورځ د ورځونه سعید ابن عامر الجمحی رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه ته نصیحت کو او ته ویل چې اے امیر المؤمنین د الله نه ویریګه د خلکو په باره کې ګورو د خلکو نه وینيږي د الله په باره کې د الله حکمونه ومنه د خلکو نه مې یریګا او د څه ونشي چې د الله حکمونه مات کې د خلکو د وجنه او به ویل چې په ورځ د قیامت به د الله مخ ته ودرېږي ګورا هغه د پاره تیارې وکا او د څه یو څو نصيحتي کلمات او ته ویلا امیر المؤمنین باندې د دې خبرو ډېر غټ اثر او شوجه دا چې څوک یو خبره د زړه نه وکي هغه د خلکو په زړونو اثر کوي کومه خبره چې د زړونو راوځي هغه د خلکو زړونو تخکته کوي او کومه خبره چې د جبې په سر باندې او په زړه کې خپل سزا نه نیولې دا وعظ د انسانانو د زړونو نه دسي خوېږي لکه په ګټه چې باران وشوته خوېږي
نو د خپل په د الله په دین عمل کړی یو نیک انسانو د خبره د امیر المؤمنین زړه ته ښکته شو او ډېر څه خسرې ور باندې وکړه. یو علاقه وه چې هغې ته حمص ویلی کېده، د هغې خلکو به په خپلو ګورنرانو ډېر شکایت کو. هر ګورنر چې به امیر المؤمنین ورلیږه نو هغې به پې شکایت کو. نو دې سړي باندې د عمر رضی الله عنه زړه ورغلی، نو ورته وویله چې سعیده ما فیصله کړې ده چې تا د حمص ګورنر مقرروم. هغه ورته ویل امیر المؤمنین د الله په نوم د نه سوال کوم ما معاف کا او دا عهده ماله مه راکوه. زما خوږو وروڼو سعید ابن عامر الجمحي ته پته وه چې ګورنري څومره یو غټ سټ دی. که موږ او تاسو ته وړوکی سټ چا وښوده که نه هر څه به مو ته پرېښي او دغې سټ پسې به منډې وو. لکه یو عالم او یو قاري وي چې د یو سټ امید یې پیدا شي که نه هغې ته ګیره خرئ ګیره ورته ووایي پینټ شرټ واغوندي او هر قسم نقصان ته تیار چې دا سټ حاصل کړم. دته ګورنري حاصلېږي او دې دعا سوال کوي چې ما معاف که ما دې ته ملېږه. ولې دویم زمونږ په شان انسانانو زړونه لرل، خوراک سکاک لباس د ټولو هر خواهشاتو ته زړه کېده، خو په دې پوه شه چې کوم انسان دنیا ته توجه واړوله د هغې نه آخرت پاتې کېږي. او چې کله یو انسان د دنیا په مستۍ کې شه هغه به د الله بندګي نشي کولی. دنیا او آخرت خو دواړه داسې بنې دي که نه چې دا یوه خوشحالي ده بله به خفه کېږي، دا دواړه نشي خوشحالېدلی. دې وجې نه د الله نبي فرمایي د دنیا خواږه د آخرت ترخه دي او د دنیا ترخه د آخرت خواږه دي. یعنی که دنیا دې ترخه تېره کړه آخرت به دې خوږي، او که دنیا خوږوالی دې لټو که نه آخرت دې ترخېږي. امیر المؤمنین ورته غصه شو، ویل ښه د خلافت درون بوجم زما په اوږو باندې راچلی دی او هر یو ځان وباسئ، که زه امیر یم او ته مې منې ته به ډایرکټ حمص ته ځې او ته به ګورنر. د امیر المؤمنین حکم هغه تیار شو. چې تیار شو نو امیر المؤمنین د تک په وخت کې ورته وایي چې څونه تنخواه دله مقرر کړم. هغوی په تنخواه څه کې د بیت المال نه چې ماله کومه عطا راکولی شي. د خلافت راشده په دور کې د ټولو مجاهدینو تنخواه کال کې به یو کرته ورکوله. هغه بیت المال نه چې ما ته هغه کومه برخه راکولی شي هغه هم زما د حاجت نه ځای ته د څه پې کوم. یقیني که دا خبره سړي ذهن ته کته کړه کرن شي کم رزق الله ما ته مقرر کړی هغه هسې م راکوي، نو په حلاله چې راته هغه هم دومره خوښ ونه ګڼي، پاتې لا دی د حرامو پسې حملې وکړي. ځکه چې کوم رزق الله تعالی لیکلی دی په هغه قلم لیکل شوی دی، په کوم چې مرګ لیکل شوی، په هغه ورځ لیکل شوی، په کومه ورځ چې مرګ لیکل شوی، او هغې ملایکې لیکلی کومې ورځ چې ستا د کومې ملایکې چې ستا د مرګ نیټه لیکلې ده، او د هغه ذات په حکم لیکل شوی چې کوم ذات ستا د مرګ حکم کړی دی. نو که یو سړی د مرګ نه وتښتي که نه دا مرګ به پسې هلته ورځي. کم رزق چې الله تا ته لیکلی دی که نه که دې دپاره ته کوشش هم ونه کړې دا به تاله راځي. خو الله موږ باندې کار روزګار کې ښودلی دی چې دا به کوئ. او چې کم رزق یې درته نه دی لیکلی که نه که ځان مړ کړې که نه ځان حلال حلال کې هغه به حاصل نه کړي. نو بیا ولې بس د الله رب العالمین په تقسیم باندې قناعت کول پکار دي. دی چې کله لاړ تنخواه چې د ګورنر چې کومه تنخواه وه هغې هم ځان نه کټ کړه دا ماله مه راکوئ. هلته د فقر او د مسکنت زندګي تېروئ. یو څو ورځې وروستو امیر المؤمنین خبر راولېږه د حمص مشرانو ته چې تاسو بیت المال له مال راغلی دی د مسکینانو لیست راولېږئ چې زه تاسو له د هغې خرچه درولېږم. د حمص مشران چې راجمع شو نومونه لیکل پلانې ولد پلانې پلانې ولد پلانې سعید ابن عامر الجمحي. امیر المؤمنین له چې خط رالی لیست چې ګوري مشرانو ته وایي دا څوک دی؟ وایي دا سعید ابن عامر الجمحي. وایي دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ امیر زمونږ ګورنر دی که نه. ویل دا مسکین دی، ویل دا زمونږ نه ډېر مسکین دی.
امیر المؤمنین چې دا وګورل زما گورنر دی او د لس په مسکینانو کې ماته راځي وی جړل د مسکینانو د پاره او ته پیسې ورکړي چې دا به مسکینانو باندې تقسیم کوي او د دې گورنر د پاره خصوصي فند ورکړي چې دا به وي گورنر ته ورسه او گورنر ته به وي چې په دې باندې خپل حاجتونه پورا کړه کله چې دا وفد به تر روان شه د مدینې نه او حمص تر ورسېدو د گورنر خواله وراله شپه ده د امیر المؤمنین سلام او تراورسو د دې وفد لنډه کارګزاري او ته بیان کړو به ویل چې دا پیسې راکړي دي مسکینانو د پاره او دا پیسې خاص ساده پاره راکړي دي سعید ابن عامر الجمحي رضی الله عنه چې دا خبره واوریدله ویل انا لله وانا الیه راجعون د غم کلمه ویل دا و ملمانه چې لړ نو بیبي ته پښتنه وکړه چې تا ولې دا کلمه ویله امیر المؤمنین وفات شوی دی وینه د دین غټه حادثه ده ویل ولې د مسلمانانو لخر کمزې کې ماته خوړلې ده ویل نه د دین غټه حادثه ده ویل اخر سدي ویل دنیا زمون کور تراله چې زمونږ آخرت پاسید کی دا دنیا چې چیرته تللی ده کنه دی به څوک د آخرت مینه او محبت ته پرېښی نه دی دا په انسان په زړه کې یو مستی پیدا کوي یو غرور پیدا کوي یو تکبر پیدا کوي دا مال یو خاصه نشه لري یو خاصه نشه به بګه سړی د الله صحیح بندګۍ ته وزګار نه وي فقر او مسکنت سړی تنګي کله نا کله تکلیف برداشت کی چې انسان ضرورتونه پیخیږي او سره مال نه وي خو په مالدارۍ کې چې کومې فتنې دي هغه په غریبۍ کې نشته کم ګناهونه چې څوک په مالدارۍ کې کوي غریب هغه نشي کولی نو ځکه دی سخت پریشان شو بیبي ورته وویله چې دا خو دومره غټه خبره نه ده په دې کلي کې ډېر مسکینان او فقیران دي په هغې به تقسیم کړو که د دې غم نه به دې خلاص کړم ویل ته را سره دا منې ویل چې تا دونه پریشانه کوي نو زه پې څه کوم په مال دولت باندې په دې شپه باندې د مسکینانو لیست جوړ کړه چې پلانې مسکین پلانې کونډه پلانې یتیم پلانې غریب پلانې فقیر پلانې حاجتمند ورکا سار چې سیسته ټولې پیسې په تقسیم کړل دغه مزان خلاص کا زما خو ګورونو دا خبرې مونږ ته ناشنا ښکاري ځکه مونږ په جمع عادت یو چې جمع کول او په زړه کې د آخرت سی مینه نشته که دا آخرت ته توجه د سړي ور وګرځي هغه به بل شي ته توجه نه کوي لکه د یو انسان د یو کار سره مینه ډېر ضرور کار شروع یو ماشوم راشي بله خبره ورته وکړي مړه ورک شه ته موږ پسې او ته پسې دې صحابو د آخرت ته داسې توجه و بله خبره پرې لګېدله نه او کامیاب هم په دې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عادت دا و چې دی به په خپلو ګورنرانو باندې یو چکر لګو چې د دې ګورنرانو حال والی چې څه حال دی خلک خوشحاله دي که نه دي حمص له چې کله راغلی که د انسانانو د خبرو نه څوک نه خلاصېږي داسې عظیمه هستیم د انسان د خبرو نه خلاصه نه شو حمص له چې کله راغلی نو خلکو په دې شکایتونه وکړل دی کې یو څو نقصانات دي یو نقصان دا دی چې دا د کار دفتر له ناوخته راځي دویم نقصان دا دی چې د ورځې زمونږ صحیح خدمت کوي د شپې که د خدمت پیښ شي به یې نه کوي دریم نقصان پکې دا دی چې په میاشت کې یوه ورځې غیر حاضري کوي او څلورم دا دی کله پې ناسه په بېهوشي راشي دماغي توازن ټیک نه دی هېڅ طرح پرېوځي او خلک ترې وځي امیر المؤمنین دعا وکړه چې یا الله زما خو په دې سعید ډېر ښه ګمان دی یا الله زما ګمان د ده په باره کې مه خرابې سعید ابن عامر الجمحي راوغوښته او دا څلور اعتراضات یې ورته پیش کړه چې دا څلور مشکلات دي هغه وویل چې یا الله دا څه چې ما کړي دا خو مې ستا دپاره کړي دي ما نه غوښتل چې دا بیان کوم خو ضرورت پېښ شه الله ته ما نه مه ناراضه کېږي په دې بیان باندې چې دا خو زما او ستا تر مابین پټ اعمالو اوس ضرورت پېښ شي الله ته مه ناراضه کېږي
نو دی ویل چې دا نا وخت د کار دفتر ل ذکر راځم چې زم ځوان یم بیبي مم ځوان ده نو موږ د بیت المال خادم د خپل خدمت د پاره نه استعمالو موږ د بیت المال نوکر خادم غلام د خپل خدمت د پاره نه استعمالو سار چې را پاسم نو زه د خپل بیبي سره خدمت کوم د کور خدمت چې ختم شي نو زه به دفتر ل راځم ځکه نا وخت کې دویم دا دی چې ورځ د خدمت کوي او شپې خدمت زمونږ نه کوي نو ما تقسیم کړی دی ورځ مې د بندگانو خدمت لور کړی دا شپه مې د الله بندګۍ لور کړی دا نو زه نه غواړم چې هغه حصہ چې ما الله لور کړی دا چې هغه د بندگانو په خدمت خراب کم د دې لم خپل وخت ور کړی دی او دا درېمه خبره چې په میش کې یو ځل یو ورځ ناراضي کار لر دا وجه دا چې ما صرف یو جوړ کپړې دي ما دویمه جوړه کپړه نشته دا چې کله خیره نشي مینس کې کامیش کې یو کرتی وینځم دا چې کله خیره نشي نو زه دا خپل بیبي لور کوم چې دا وینځه او زه په کوټه کې دننه بربند کینم اغل مرته واچي چې هغه وچ شنو یو ورځ مې دی لور کړی دا گورنر او یو جوړه کې زندگی تیرولې زما خوګو ورونو لږ تکلیف دی کنه دا خو حلال پریخي دي کوم لږ تکلیف تیر کو دا حرام او نزان لګ اجتناب کو لږ د دې دنیا نزان را کنټرول کو او په دې خپل حلاله برخه صبر وکړو والله ډېر خوندور زندگی به برابر شي او دا حاجتونه او دا مشکلات دا پریشانه نه بل ختم کی امیر المؤمنین ډېر خوشاله شو ځکه چې څه چې دویل هم هغه سی وش واپس شکل راته یو 1000 دینار را پرې خدل د ته حواله کړل چې په دې خپل حاجتونه پوره کړ 1000 دینار بیبي چې خبره شو چې 1000 دینار پرې خدل ویل الحمدلله په دې 1000 دینار به خادم والو او لږ به موږ ته سهولت راشي خادم 1000 دینار معمولی پیسې نه دي یو دینار 4.8 ګرام سونه دي نو 1000 دینار چې ده تقریبا چې 1000 دینار دا 15 کیلو سونه جوړیږي 15 کیلو سره زر دې خرج کول او د دې صدقه کول څه معمولی خبره نه ده د ایمان ډیر قوت غواړي ډیر 10 روپۍ څوک نشي صدقه کولای 10 روپۍ ډیر زور غواړي لکه یو روایت کې راغلی یو ضعیف روایت کې د راغلی چې او یا شیطانان په چک لګی چې ته پیسې د جبر او باز کنه او یا شیطانانو جامې بماته نو به پیسې خرج کړي دا د څه نه خرج کیږي سعید ابن عامر الجمحي رضی الله عنه خپل بیبي ته ویلا چې خوخه دې نه ده چې دا الله لا قرض ورکو او په هغه سخت ورځ باندې چې زموږ ته ډیر ضرورت یو بیته موږ له یو په وسو چند باندې راځي دې خبرې نه د بیبي متاثر شو او ویل بالکل صحیح ده دا پیسې په مسکینانو غریبانو کندو یتیمانو باندې تقسیم کړي ځکه هغه ته پته و زما خوګو ورونو چې د الله نبی فرمایي چې هغه انسان مؤمن نه دی چې په خپل موړ وي او داغه گاوند کې گاونډي وګش په سبا کې نو لږ د خپل گاونډیانو نزان خبرول د خپل د یتیمانو حاله خستل د مسکینانو حاله خستل په دې زمنګ په مالونو کې دا زمنګ مالونه نه دي دا د الله د طرف نه زمنګ لاس کې امانت دی په دې کې د مسکینانو حصہ د منګ سره د کندو حصہ د منګ سره د گاونډي حصہ د منګ سره د الله په نوم باندې د خرج کولو حصہ د منګ سره راځي چې موږ او تاسو هم د آخرت لرو د غورز لرو التبه حسابي لرو چې سړی د الله رب العالمین سره یو څه قرض ورکي قرض الله ته قرض وای او په هغه سخت ورځ باندې الله رب العالمین دې انسان ته ورکي رب العالمین دې زموږ او تاسو په ژوند کې د صحابه کرام سره مینه پیدا کړي والله دې موږ او تاسو د صحابه کرام په نقش قدم باندې روان کړي الله دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي یا الله د ګناهونو نه محفوظ کړي الله بچیان او اهل صالح او نیک عمل کړي الله رب العالمین
من په دې علاقه په دې ټول مسلمانانو په علاقه باندې خپل رحمتونه او نعمتونه او برکتونه راوړي الله دا فتونه مصیبتونه مشکلاتونه محفوظ کې. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.